د دعا د الله په جناب کې ډیر لوی مقام دی، ډیر لوی مرتبه ده. او زما دا بیماری خو زما د پاره یو امتحان او ازمایش و، خو دا ستاسو د پاره د یو ډیر لوی فیدی او د یو ډیر لوی مقام خبره ده چې په اخلاص باندې دعا وشي او په اخلاص الله ته زاری وشي، نو الله رب العالمین د اخلاص دغه دعا غ نتیجه په دنیا کې کوي. او مثال یې ته زما د زړه ته د خپل بیماری تفصیل ورسره بیانو چې څه حل تیر شوی دی. نو دعا داسې یو څیز دی نو دا نن ځان سره دا خبره یو سه ان شاء الله دا به تاسو له ډیره پیدا درکړي. او زمونږ سم د الله په ذات او د الله چې کوم قرآن دی په دې باندې ایمان دی او د رسول الله مبارک په احادیث باندې، خو بعضې خبرې من وتا یو ته وی حق الیقین او بل ته وی عین الیقین، دواړو په قرآن کې باس دی. حق الیقین دی ته وی چې دا الله او د الله رسول څه ویلي دي زمونږ په ایمان دی او موږ په ایمان لرو او په دې باندې محکم ولاړ. او عین الیقین دی ته وی چې دی په دې خپلو سترګو باندې وویني. زما دا بیماری چې الله جوړه کړه دا د عین الیقین خبره ده، تاسو په خپلو سترګو لیده چې کم حالت په ما باندې تیر شوی د ستاسو د دعاګانو د برکته او د دوستانو د دعاګانو د دې زنانو د ماشومانو د دعاګانو د برکته واپس زه الله د احادیثو په دې مسند باندې کېنولم. ټول وایه الحمدلله. نو دعا چې کله په اخلاص باندې وشي، دقه دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې په منځ کې هیڅ رکاوټ نه راځي، دا نیغه الله رب العالمین ته کېږي. نو دلته یو خبره به اوس تاسو موږ دن د دې دغه نه سبق الو چې نو په اخلاص په هر وخت الله ته دعاګانې کوو او الله به زمونږ دعا خامخا قبلوي، خامخا به الله قبلوي، خو چې په اخلاص باندې وشي. دعا یو ډیر عظیم عبادت ترونو دا یاد ساته. دعا دا الله رب العالمین دا طرف دا منگ تا یو ډیر عظیم عطوا ده او دا مومن دا پار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دا په دې دنیا کې خو خیر زمونږ دا پښتانه به یاد کم، دا زمونږ یو بدقسمتي دی چې موږ دا اسلحه د غیر چیز دپاره استعمالو او چې صحیح استعمالیږي د دشمن خلاف چې د اسلام او د کفر دشمن وي یا ستا د عزت دشمن وي، نو د دې دپاره اسلحه ساتل دا د رسول الله مبارک سنت دی. وهاب ګل حاجي صاحب ګوره دا به یاد ساتي چې ته پې د خپل عزت حفاظت وکړې، د الله د رسول د کتاب حفاظت وکړې او د اسلام حفاظت کې، نو داسې وسله دا څه شي ده، دا سنت او فرض ده په انسان باندې. نو په وسله سړی ځان د دشمن نه بچ کوي. دقه شان رسول الله مبارک وي، ما ته لږ شان متوجه شي، مختصر خبرې کوم چې څنګه په اسلحه باندې انسان د دشمن نه بچ کیږي، دقه شان دا دعا چې د دنیا څه مشکلات دي د دې دعا په ذریعه باندې به ان شاء الله ته د مشکلاتو نه بچ کیږي. دعا داسې یو څیز دی. د دې د وجې وهاب ګل حاجي صاحب چې زمونږ په دې قرآن کې الله رب پیغمبران څومره دي؟ 1,40,000 شابه، خو په قرآن شریف کې د 26 پیغمبرانو الله بیان کړی دی. او بیا رسول الله مبارک ته ویلي دی قرآن خو چونکې د قصو کتاب نه دی، یعنی بیا پکې الله د هر پیغمبر قصې راوستې وه، خو د قصو کتاب نه دی بلکې د هدایت او د رهنمایي کتاب دی. نو الله رسول الله مبارک ته سجانه وی ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك. اے د دوانو جانو سردارا ما پیغمبران را لېږلي دي، د سمې تا ته واقعات د عبرت لپاره بیان کړل او سمې بیان نه کړل، سمې راته بیان نه کړل. نو زمونږ د علماء کرام وایي چې پیغمبران 1,40,000 دي. په قرآن شریف کې د 26 پیغمبرانو بیان دی. اوس زما دا کوم ملګري چې د قرآن لوستونکي دي دوی ته پته لګي 26 پیغمبرانو
یو نه دوه نه دا شپږ شواړه پیغمبران چې په قرآن شریف کې کله د دوی بیان شوي دي نو دا لږه یاد ساتئ چې اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل سخت تکالیف دا په پیغمبرانو راغلي دي سخت تکالیف ثم الامثل فالامثل بیا چې څوک الله ته څومره نږدې دي دومره به تکلیف زیات وي د هغې وجې ډېرې دي هغه راته دې وخت کې نه بیانوم سجانه په هغې به چېرته ځان له جمعه بیا بیان کړو نو پیغمبرانو باندې نو دې شپږ پیغمبرانو الله ته سوال کړی دی د دعا پورې خبره کوم او د هر پیغمبر دعا الله په قرآن کې ذکر کړې ده چې په پیغمبر کله سخت راغلی د لومبي د هغه کار هغه دعا و الله سلسله به عصرتا نمونه خوش دغه براتو کوم د مثال په تور وي آدم علیه السلام د ټول انسانیت پلار دی خو سخت پیراله قرآن شریف کې دا غي بیان دی سخت امتحان په راغی په هغه سخت امتحان کې چې د جنت نه راکوشو دنیا ته راغی او سجانه بیبي ته جدا شو او سلور نیمه شریکاله خزو خاوند یو بل نه جدا خو سلور نیمه شریکاله ګوري په خلی یادېږي زما عزتمن درونو په خلی 90 سال دا د یو بل نه جدا دي خو 90 والا سوال 90 والا کالونه آدم علیہ السلام ته یو دعا آدم علیہ السلام الله ته یو دعا کوي سوی اجي صاحب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا ظلمنا خدای ما په ځان باندې ظلم کړی انفسنا په خپل ځان باندې وان لم تغفر لنا کو تا ما تبقنو نکړه تا ما ته معفو نکړه لنكونن زب خامخا ډیر دا تاوانیانو نشم یا الله ما زما دا چې کومه دغه د ما ته اسانه کې نو رب ته سوال شروع نو الله رب العالمین ولا دعا قبول کړه آدم علیہ السلام دعا الله قبول کړه خو سوال یې چاته وکړه الله ته د دعا دومره لوی برکت دی ورپسې آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام راواغی نوح علیہ السلام خپل قوم ته څومره تبلیغ وکړ نو قرآن شریف راواغی د یو ډایجست خبره برته نکوم د قرآن خبره کوم الله په قرآن کې ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما شاباس 900 کال خپل قوم ته تبلیغ وکړ الله اکبر زمون خو 9 کالم نکیږي مون خو نور 10 کالم نکیږي 900 کال الله وی 50 د پاسه زر کال عمر او 900 کال تبلیغ وکړ او سجانه په 900 کال کې څومره مسلمانانو صرف اتیا کسه نو بس الله ته سوال وکړ دو سوالونه کړی دي په قرآن کې درې سلور دي خدا دوه راته وایم یو الله ته وی رب انی مغلوب فانتصر خدایا باس طاقت می ختم شو بس نور اسم نشم کوله خدای فانتصر ته به بس امداد وکړي بس زه د دوی نه مایوس شم او چې بیا کله الله عذاب بیا الله ته سوال کوي ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات خدای پاس بس مو بخي او چې کوم را سره دی بیړې کې کسان کې ناسل بس داو بخي او نور چې په مخ د ځمکې دي سیدا ټول خر نوح علیہ السلام الله ته سوال ابراهیم علیہ السلام باندې سخت تکالیف راغله رب ته سوال وکړ حضرت زکریا علیہ السلام باندې سخت تکلیف راغی اذ نادا ربه نداء خفیا پټ پټ الله تعالی لګیا دی او جلاګانې کې موسی علیہ السلام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی الله رب العالمین دی په موسی علیہ السلام باندې رحم وکي سخت تکالیف پر راغلي دي سخت ازمایشونه پر راغلي دي خو په هر ازمایش او په هر تکلیف کې الله ته سوال کوي په هر تکلیف او په ټول په قرآن کې ذکر دي ټول په قرآن کې ذکر دي ایوب علیہ السلام اجي صاحب وهاب ګل اجي صاحب په خلی باندې یادېږي په یو روایت کې 10 کال او په بل کې روایت کې 8 کال زمون خو 2 میاشتې د بیماری نه کېږي ایوب علیہ السلام 8 کال بیمار 8 کال بیمار او په دې 8 کال کې اجي صاحب قسم بالله قرآن راواله
د خولې نه کشم نه دی استی خو زمونږ دا علما وایي چې کله دا بدن ټول ختم شو کله ژبه ختمېده نو بس دغه وخت کې الله ته سوال وکړي خدای په دې ژبه تا یاد و خو دام لاړه نو بیا اسم پاتې نه دي نو بس رب ته سوال وکړه وایا تیمور جانه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین خدای ما ته ډېر تکلیف را رسېدلی رب ای زما ربا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین خدای ما ته تکلیف را رسېدلی دی او دا تکلیف په خدای ستا نه سوا بل نه لري الله په قرآن کې وی فاستجبنا له ما ته دعا وکړه نو ما ول هغه دعا بالکل قبول کړه او څه چل مې وکړه دا د قسم په خدای د قرآن الفاظ دي اسجانا الله وی صحت مې ولا ورکو چې څومره مال مې ته غشو داغي په دوچند مې ولا ور دا په قرآن کې دي دا قشان یونس علیه السلام اوس ما نه هغه خپل موضوع دغه کیږي یعنی د قرآن دا دغه چې بیانې یو عجیبه خوانم دی یونس علیه السلام باندې تکلیف راغی خو داسې تکلیف راغی داسې تکلیف چې هغه په خپل وی فنا الله وی الله هغه نه الله وی فنادا فی الظلمات په هغې تیارو کې چې اول د شپې تیاره وه بیا د سمندر تیاره وه بیا د کب د خېټې تیاره وه او د کب په خېټه کې رب ته سوال کوي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین خدای ما په ځان ظلم کوي خدای کو تاسو معاف نکړم زه به ډېر نه تاوانیانو نشم الله اکبر دا ټول پیغمبران زمونږ د سر تاجونه دي زمونږ د سترګو باڼه دي باڼه هر یو پیغمبر زار او قربان دي شم خو بیا په ټولو پیغمبرانو کې د ټولو نه عظیم پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله ته کومې زاریګانې کړې دي کومې جلاګانې کړې دي نو بیا د قشپک کتابه د حدیث راواله نو په هر یو کې صاحب د کتاب د رسول الله په دعاګانو باندې مستقل بابونه لیکلي نو تکلیفات دا راځي خو سوال به د الله نه کو دعا به الله ته کو کامیابی به خامخا اسجانه پیغمبران خو ډېر لوی شان لري دا وی شان او مقام خو موږ نشو بیانولی پیغمبران پرېږده صلحا هم پرېږده صحابه کرام هم پرېږده انبیاء کرام هم پرېږده د امت نیکمله علما صلحا هم پرېږده سوال الله داسې قبلی یاد شته دا ته زه ګوره د قرآن نه ویم چې دا پیغمبران خو ډېر لوی مقام لري صحابه خو ډېر لوی مقام لري تابعین خو ډېر لوی مقام لري تبع تابعین خو ډېر لوی مقام لري ائمه مجتهدین خو ډېر لوی مقام لري علماء کرام خو ډېر لوی مقام لري دا راته علما ساده ستاسې مسلمان وهاب ګل حاجي صاحب دا ډېر لوی مقام لري په دې تمام کائنات کې د ټولو نه خطرناک دشمنه د ټولو نه سخت دشمنه چې هغه الله سره باسونه کړي دي چې د قیامت په ورځ پورې به ستا یو نیک بنده به هم نه پرېږدم دا ټول به ګمراه کوم الا عبادک منهم المخلصین مگر اخلاص والا به رانه بچ کېږي الله سره یې مکالمه کړې ده جګړه یې کړې ده چې هغه څوک دی شابه شیطان دی دغه شیطان هم الله ته سوال کړی دی وی الله وی چې ما ته سوال وکړه د شیطان هم الله دعا قبوله کړې بس نورې خبرې به پرېږدو اسجانه دا راته زه ګورې داسې نه یم دا قرآن دی قرآن کې الله رب العالمین ورته وایي اخرج منها فانک رجیم وځه ته به ذلیله یې ته به خوار یې اوس دې ته پته ده چې الله غصه دی دا الله قهر دی دا الله غضب دی او دا الله د قهر او د غضب په وخت کې الله ته وایي ټول به راله ګمراه کو ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وایا وعن ایمانهم شاباس وعن شمائلهم مالا پا یو لخ پیم را لیا یا اللہ نپریدم اللہ وتیوزا دا ظالم حرامی دا شیطان دقی وقت کم وطا پتا دا چی اللہ گوری دعا قبلی راشه دا دی قهر پا وقت کم وطو یو سوالو کا نو قرآن شریف راوالوی او سجانا دا یو زیکی نا پا قرآن کی پا دو زیکم نا پا دری کم نا دا قرآن شریف پا پینزو زینو کی دا بیان دی چی فوراً اللہ ته لاس جد کر وی ربی
یا الله مال موقع راکې. څنګه دی هغه آیات؟ خدای مال موقع راکې. دا سوال ته رب انی من المنتظرین. خدای ما الله ته سوال کو په قرآن شریف کې زما د ذهن ناغه آیات وته چې خدای فانذرنی الی یوم یبعثون. قال رب انذرنی الی یوم یبعثون. خدای پاک موقع را لراکې، جون را لراکې. الله وته ز جون میرا لدر دا یو وخت معلومه پورې میرا لجون دا سوال دی وکړه ما ته سوال وکړه زه د چا لاسونه واپس کوم نه، زه موقع میرا لدر کړه یو وخت پورې. نو تاسو نه تاسو کوم پوښتنه کوم چې کوم ذات د یو ازلی دشمن سوال قبلی، تاسو ټول به مال جواب راکوي د ایمان خبره ده. دا رب زمونږ استاد دعاګانې قبلی او په نه قبلی، خو چې په اخلاص باندې الله ته دعا. نو دعا الله خامخا قبلی، دعا الله رب العالمین زبردست قبلی او خامخا خیر لقبلی. او چې په اخلاص ته الله ته دعا وکړه کنه نو سجانه دام په دې ذهن کې کېده چې ناممکن بر الله ممکن کوي. اسی تاسو یو خبره کومه وخم کم دی. زمونږ د دې دین یو ډیر لوی عالم دی او عالم بوتا وهاب ګل جی صاحب زکه ویم چې یو ډیر عظیم کتاب لیکلی چې بخاری شریف په او دا زمونږ د علما د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې اصح الكتب بعد کتاب الله. د قرآن نه پس چې د کوم کتاب مرتبه ده هغه د بخاری شریف. د څه شي د جواب لګ راکې لږ شانویخ شه د څه شي ده د بخاری شریف. دا بخاری شریف چا لیکلی دی؟ دا امام محمد ابن اسماعیل بخاری لیکلی دی. لوی نوم یې دا مې ته مختصر واغش. خدای الله شان ته ګوره چې امام بخاری کله پلار یې وفات شو، چې کله پیدا شو کنه او د مور نه جدا شو او وی کتل نو امام بخاری د مور نه مادرزاد لون پیدا شو. اوس دا هغه وخت نه راواله تر د کوم وخت نه چې الله د آدم علیه السلام پیدا کړی د قیامت د ورځې پورې. اجي صاحب دا یو مسلمه خبره ده چې مادرزاد لون الله نه جوړي نه روږي. دا یاد ساته دا به د قیامت د ورځې صرف یو معجزه د حضرت عیسی علیه السلام تیره شوې ده. هغه مادرزاد په قرآن شریف کې دي. هغه مادرزاد لون جوړو نور جوړیږي نه. مور نه چې پیدا شولو نه بس دی بلوند وي. الله ته دا نعمت والی احادیثو کې د دې ډېر بیان راغلی دی. زما غرونه چې کوم مادرزاد وړاندې دي هغوی دې خفه کېږي نه. اسجانه بخاري شریف حدیث دی وایي چې د چا نه ما دا دوه نعمته واخېستل او ده پرې صبر وکړه د دې په بدله کې به الله رسول الله مبارک وي الله وایي زه جنت ورکړم. نو کوم مادرزاد وړاندې دي خیر دی صبر یې پرې کړی دی الله به ورله لوی مقام ورکړي. امام بخاری چې پیدا شو وای مورې په الله ته په جلا شوی خدایه ما خو د بخاري امام بخاري دا سوچ کو چې د ده نه به زه عالم جوړوم دی به ستا د دین خدمت کوي. اوس چې ړوند شو دی به ړانده خو ډېره زیاته ګرانه ده د نابینا دپاره خو ډېره ګرانه ده. خو د ډېر لوی سړي مور وه نو پاکه ښځه وه نو بس روغ غوندې د هغه نه خوا شو الله ته سوال جو وایي ربه تا ته سوال کو ګوره دې دعا ته چې زما دا بچي ما اراده کړې ده چې ستا د دین خدمت به کوي نو ربه زما دې بچي له سترګې ورکړي بینا یې کړي. دا دعا یې شروع کړه. دا دعا کوي یو کال تیر شو، 2 کاله تیر شو، 3 کاله تیر شو خو دعا پرېږدي نه. 4 کاله چې د 5 کالو امام بخاري شو مادرزاد لون دی. دې کې یو شپه دا مور ملاسته ده او دا بچي ورسره په دې لاس باندې پروت دی چې په خوب کې خوب یې ولیده. الله اکبر موږ هم تاسو خوب وینو کله سپي وینو سجاد ګله کله چرګان وینو کله خره وینو. د امام بخاري مور سمه بیبي وه که نه نو په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولیده. ابراهیم علیه السلام را روان دی او د امام بخاري مور ته بیبي ته وایي ولې بیبي ته داسې خفې؟ وی الله بچی را کړی دی رب ته سوالونه کوم خو لوند دی په سترګو نابینا دی وی کوم دی؟ وی دا دی. امام بخاري ولې راوچت که او ابراهیم علیه السلام الله ته اول سوال وکړ او چې سوال یې وکړ بیا فورا د امام بخاري په سترګو باندې لاس راخ که او په هغې خوب کې د امام بخاري مور ته وي زه بچی دی الله د په سترګو باندې جوړ. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ کتابونه راوالی
او د امام بخاری حالات راواله چې کله د امام بخاری مور را پاسې ده او وی قتل لکشان ماته متوجه شي نو د الله په ذات مې د قسمی الله د امام بخاری سترګې روخانه کړي روخان سترګو باندې راغلی ولی مور سوال وکړ الله مور دعا وکړه نو دقه دعا بیا د دې فرش نه ډایرک عرش ده د دعا دومره لوی شان دی د دعا دومره لوی مقام دی د دعا دومره لوی مرتبه ده نو زما عزتمند ورونو منګ او تاسو هر وخت الله ته محتاج هر وخت الله ته محتاج او قسم دې ګوره دا هم یاد ساتئ چې په دعا الله رب العالمین ډیر زیات خوشحالي حدیث تاسو راواړو ما خو تاسو ته یو ډیر دا د ریرونو د رونو بیان کړی مې ډیر بیان به هم نه کوي خو که تاسو حدیث راواغشتل په سونو احادیث په دې کې دي چې ګورئ دعا الله رب العالمین په ډیر خوشحالي رب تار وخت دعا کوي زه یو ډیره لویه بدقسمتي ګڼم ډیره لویه بدقسمتي چې موږ مسلمانانو کې او بیا په پښتنو کې د دعا هغه کم طلب چې دی هغه ډیر کم دی دلته هسې ګورو زه خبره کوم امام وي دا نور منځونه خو داسې وي چې دا درې منځونه ماسخوتن او ماښام او ماسپښین ای که خو بس امام هم سلام واړي دغه بس دعا خو چې کوم دا سحر او د مازدیګر مونځ دی که نه والله کو دې کې موږ ایساریږو قدم دعا ته نه ایساریږي تاسو وګورئ نن دا یو پروفیشنل یو پیشه جوړه شوې ده خلک بس زر پاسي هلکه د رسول الله مبارک دا دعاګانو ټیم خولی دی یو پکې د ټولو نه بهترین ټیم چې رسول الله مبارک خولی دی دوباره مکتوب الصلاه چې کوم فرض منځونه دی دې نه پس الله ته سوال کول الله دعا خامخا کوي نو زموږ ډېره بدقسمتي ده نو دعا به الله ته ښه ډېره کو په 2-3 منټه دعا باندې ورته ستا دعا الله نه قبلوي دا راته واپس په دې مخ ضروري مضبوطه دعا او دویم نمبر دغه دعا الله رب العالمین رسول الله مبارک وي چې ان الله لا يقبل الدعاء عن القلب الغافل چې کوم سړي زړه په حاضر نه دی قسم دې کو الله د دعا قبول هدایت سره نو دعاګانې ډېرې الله ته کوي دعا الله خامخا قبلې دعا باندې الله رب العالمین ډېر زیات خوشحالېږي حتی تر دې پورې وهب ګل حاجي صاحب یو ځای کې الله وایي په قرآن دا د قرآن خبره کوم وی وقال ربكم ادعوني استجب لكم وی خپل رب باندې په اخلاص باندې استجب لكم الله وی خامخا به زستا دعا قبول ان الذين يستكبرون عن عبادتي چې کوم خلکو تکبر کو دعای پری خو دا هغه دعا قبلې دل په هغه نه یادوم او دنیا کې هغه تکلیفات نه یادوم الله ډیره سخت خبره کړې ده ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين اسجان لاس پوچته غوړي الله و چې څوک زمانه تکبر کې یو دعا نه غواړي قریب ده چې دا خلک به جهنم ته داخل ډېر سخت وعید دی ګوره نو دعا الله قبلې بیا الله د دعا متعلق یو عجیبه بیان کړی دی وخت کم دی زه افسوس کوم ان شاء الله په دې به 2-3 جمعې چېرته بیان وکړو الله په قرآن کې وایي وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك کله چې سوال وکړي دعا وکړي عبادي زما بندګان اندی د ځان په باره کې فإني قریب نو مون خو الله دینو خو الله وایي یو مضبوطه عقیده به دا راولي چې فإني قریب ولې زه تاسو ته ډېر نږدې یم وهب ګل حاجي صاحب څومره الله نږدې دی نو بیا به قرآن راواړئ نحن اقرب الیه من حبل الورید الله وی ستا چې کوم د زندګۍ دا رګ دی چې موږ ورته شارک وایو سارک وایو الله وی زه د دینم قریب یم زه دینم قریب یم نو فإني قریب الله وی زه ګورې تا ته ډېر قریب یم د دنیا د اسبابو ته مه ګوره قرآن ته ګوره رسول الله مبارک ته ګوره فإني قریب زه تا ته ډېر نږدې یم اجیب دعوة الداعی اذا دعان اجیب دعوت الداعی الله وی زه قبلوم د دعا کوونکي دعا کله قبلو ساره ماښامه ماسخوتنه
غرمه نه، الله وی نه، اذا په دې زمونږ د طالبان پیږي په کوم وخت کې دعان چې د ماته سوالو سار غرمه ماقام پکې نشته. ټیک ته رسول الله مبارک بعض اوقات خولی دي، بعض ځای نه خولی دي، هغې کې دعا ډېره زیاته قبلیږي. خو چې کله او کوم ځای کې د الله ته په اخلاص سوال کوي زادان فلیستجیبوا، الله وی دا په ما لازمه ده چې زه به د دعا قبلوم. خو یو ده چې ولیؤمنوا بي، په ما به ایمان او یقین کامل ساتي. د دعا الله رب العالمین خامخا ته به یاره مونږ خو ډېرې دعاګانې کوو، یو خبره لږه یاد ساتئ، بعضې دعا الله قبوله نه کړي. دا زړه کې رانه ولې ګورې، دا تصور مو نه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې وینا ده چې د دعا 3 اصول دي او 3 خبرې دي. یو خدا دعا ده چې تا څنګه دعا وکړه فوراً یې الله قبول کړه. ځکه زمونږ شهید اسلام مولانا سنجاد صاحب رحمهم الله چې کله به دا حدیث وي نو هغه به وي کله د الله نه لنګه میخه وغوښته وي الله به ورله په هغې وخت درکړي. نو بعضې وخت الله دا وي، بعضې وخت الله دعا قبوله کړي. دی خوشحاله شي الله مې دعا قبوله کړه، نو یا خو به دا دعا الله فوراً قبلې وهب ګل جسم. دویم نمبر دعا دې وکړه نو په احادیثو کې یو نه دوه نه په سوونو داسې واقعات دي چې هغه په دې خبره دلالت کوي چې تا دعا وکړه لکه فرض که بالفرض زه به دا ویم چې خدایه ما له دنیا کې خشته میخه راکړي، خو الله میخه در نه کړه، نو الله وی دویم نمبر به دا چلی چې یو د دې میخې د درکولو نه، د دې موټر د درکولو نه، د دې کور چې د غوښتې د دې درکولو نه عظیم تکلیف او عظیمه حادثه پتا را روانه ده. دا دعا وروخیږي موټر او ټیکټر او هغه میخه خو الله در نه کي، خو چې پتا کم عظیم تکلیف را روان دی هغه دعا هغې ته مخامخ ډال جوړ شي. دا رسول الله مبارک دی. نو دویم نمبر به دا چلی او دریم نمبر دا ښکلي پیغمبر څه وایي چې کله ته دعا وکړې ټیک ته دنیا کې د دعا قبوله نه شوه. دا په مشکات مبارک کې حدیث ته سجانه ور ووره او تا باندې تکلیف هم راغی، یاره ما چې کومه دعا کړې وه تکلیف خو لر نه شو. الله وی ګورې دعا مې راله ضایع کړې نه ده. رسول الله مبارک وی دقه دعا الله د قیامت په ورځ به راوالي دا تا چې کومې دعاګانې کړې دي، او یو ډېر لوی انعام به د قیامت په ورځ او د ډېر عظیم مصیبت نه به د دقې دعاګانو په وجه باندې ته بچ شي. نو رسول الله مبارک دلته څه ووی واګوله چې صاحب دا لږ واره وی په دقې وخت کې به دا بنده وی دا د حدیثو الفاظ دي چې ربه کاس چې په دنیا کې زما دا وجود په چړو باندې حلال شوی وي او هلته زما دعا نه قبول شي، کاس چې الله دلته د قیامت په ورځ دا کوم انعام تا ماله راکړو د دعاګانو د برکته دا انعام زما دپاره دی. زه به په دې نوم دومره نوم خوشحاله چې زما دا وجود ټوکړی ټوکړی شي، خو دا شوی وي شوی دی وي، خو چې کوم انعام تاله ماله د قیامت په ورځ یې دعاګانو په برکت راکړه دا انعام به زه په څه باندې ورنه. نو دریم نمبر به الله رب العالمین ستا د دعا د قیامت په ورځ تاله د هغې انعام درکوي. نو دعاګانې به الله ته خامخا کوي. اوس د دعا دپاره به څه چل وکړي؟ بس دومره یو چل به وکړي دا خبره کوم نو بس بیا راته وروستو یو د 3 خبرې کوم. د دعا دپاره 3 اصول ځان سره یاد ساتئ. یو دا چې کله دعا کې نو دا الله ښکلي صفات بیان کړه او دا الله په قرآن کې موږ ته ویلي دي چې زما صفتي نومونه وایه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. دا الله ښکلي نومونه واله او د هغې نه پس سوال وکړه الله وي خامخا به یې قبلو. نو لومبې به د الله ښکلي تعریفات وکړي، یا الله داسې، یا الله ته څومره عظیم یې، دا څومره عظیم اسمان دې پیدا کړی دی، دا څومره عظیمه ځمکه دې پیدا کړې ده، دا څومره لوی غرونه دې پیدا کړي دي، بیا د دې ځمکې نه د دې غرونو نه د دې نه لوی خدای ستا دا بره کائنات دی چې دا انور د دې ځمکې نه وابګله جي صاحب د دې ځمکې نه 9 لاکه چنده لوی دی، دا الله پیدا کړی. نو الله دا دومره عظیم نور، بیا د دې نور نه په کروڑونو او په لکونو په ارګونو غټ غټ ستوري دي الله هغه پیدا کړي دي. یا الله ته څومره عظیم. نو دا الله صفات په بیان د هغې نه پس په رسول الله بشیره صلی الله علیه وسلم به څه شی دی؟ درود شریف، درود به ووایې او بیا د هغې نه پس چې څه سوال الله ته شروع کړ
جایز الله به دې هغه سوال خامخا کوي او په آخره کې بیا په رسول الله مبارک درود وایا نو دعا الله رب العالمین شرط هم ستاره کوي دغه درې وجو کې برله یو وجه خامخا درکړي نو دا دعا ډېر لوی مقام دی او ډېره لویه مرتبه ده زه د دې پاره د دعا د بیان مې دې دپاره وکړ چې زما دا څومره مقتدیان دي زما دا څومره محبین دي دا ما سره چې کوم محبت کوونکي دي حقیقت دا دی چې دوی ډېرې لویې دعاګانې کړي دي او د هغې دعاګانو ثمره نن تاسو وینئ چې الله زمل را جندې کړی دا ټول ستاسو په دعاګانو ټول وایي الحمدلله زما عزتمند ورونو مختصر راته خبره کوم ما ته لږ تکلیف شان راغی چې تکلیف راغی ډاکټر له لاړو دغه ډاکټر علاج دا سنت دی فرض دی دا به کې ګورئ دا یو خبره یاد ساتئ بعضې خلک ډاکټر له نه ځي دا بالکل انتهایي قمقلتوب کوي انتهایي خرتوب کوي ډاکټر له به ځي د دنیا اسباب با اختیارې دا رسول الله مبارک دوا به استعمالې دا رسول الله مبارک نور بروسه به د الله په ذات باندې ساتي خو دوی ډاکټر خو لا بیمار شي او لا نړی او مړ شوي ګناهګار مړی د خپل وس مطابق د چا وس ډېر بهر ملکونو ته لاړ شي د چا وس ډېر په یو لوی اسپتال کې دغه وکړي د چا وس د هغې نه کم کې وکړي د خپل وس مطابق په ته ډاکټر استعمالې دوی به استعمالې نور به په ډاکټر او په دوی باندې باور نه کوي باور به په څه باندې کوي د الله په ذات شامل تکلیف راغی ډاکټر له لاړو یو عامه خبره ده هغه نور تفصیل له ته زه نه یم خو ډاکټر وویل چې ستا د زړه درې رګونه بند خدای پاک د الله لوی شان او د دې منبر برکت دی او د قرآن برکت دی چې ما ته څه تکلیف نو راغلی معمولي شان تکلیف راغی او چې لاړو هغه چې کوم د ډاکټري اصولو مطابق د ډاکټر څه کار وي هغه مو دوی ورته انجیوګرافي وي چې هغې کې وکتل وي ستا خو د زړه درې رګه بند بهر کې په ګرځېدو ډاکټرانو باندې ډاکټر بیا فیصله زموږ د مرګرو او ما په هره موقع باندې د شیخ صاحب مولانا محمد ادریس صاحب سره صلاح کړې وه د هغوی د صلاح مطابق ارمایي ورته وایي یو اسپتال دی په هغې کې اپریشن شو بهر کې اپریشن له لاړو اپریشن ته چې واچولو اپریشن ډېر ښه مزېدار وشو خو د الله فیصلې بدلې وي د انسان فیصله یو شان یو د الله فیصله ماښام یې دې ملګرو ته مو ویو دې ملګرو راته د وریرونه مې حقیقت دا د ډېر لوی خدمت کړی دی رور مې وریرونو مې خدای دې او ټولو ملګرو دوستانو زه یو قسم داسې نه دا کوم هر یو بچي او هر یو ورور او هر یو ملګري او هر زما رشته دار زموږ ډېر خدمت کړی دی هغوی ته وویل چې دغه شان موږ اپریشن وکړو دې رواره مې ما ته وویل چې تا موږ ته لاس هم اوچت خو د شپې چېرته یو رګ کولو پاتې شوی او د هغې په وجه باندې تکلیف زیات شو ډاکټر ته مشوره او بیا یو سو بل سو په سبا د سارې بیا دوباره زه کولو او هغه یو رګ لګول بیا ډېر زیات ګران و ځکه زړه ټول د وینو نه ډک شو او په ما بیهوشي راله بهر کې په ډاکټرانو چې د ډاکټري اصول دی مطابق دي دلته یو مشین ولګاو په 4 لکه روپۍ او د زړه هغه دغې شروع کړل او هغوی هغې زړه کې دوباره هغه رګ ولګاو او دا سینه زما یو نیمه ورځ دا رواره مې راته وي ما ته پته دی 2 څلوېښت ورځې پس ما ته حال ویلی دی وي دا سینه م راله داسې کولو پرېښوده یوه نیمه ورځ او هغه 2 3 4 5 ورځې تاسو ته اکثر ملګرو ته پته لګي چې کوم زما محبین دي کوم ملګري دي کوم دوستان دي کوم ورونه دي کوم زما مقتدیان دي کو نارینه دي کو زنانه دي کو لوی دي واله دي د چا موږ سره مینه محبت او ما سره مینه محبت خو نشته خو دا خو د مصالې سره دی دا خو د پټکي سره دی د جومات کې خو ډېر خلک داسې دي خو که تاسو موږ سره مینه او محبت ساتئ د دې منبر د خاطره د دې مصالې د خاطره ساتئ د دې پټکي د خاطره ساتئ ټولو دعاګانې وکړئ او ډاکټرانو دوی ته ده ووي چې یاره بس دوی 15 کم 100% یا 10 کم 100% دی وفات او ته د الله په ذات یقین وکړې چې زما دوی ریرونو او د مرګرو او زما یو خې دی هغوی ماله د قبر انتظام شو خدای په ذات مې د قسم دا راته ګورې زه حقیقت ویم
خو وروسته دې خبرې له راځم او تاسو ته مې دا دومره لوی تقریر چې وکړ په دعا باندې. خو ستاسو ملنګانو، فقیرانو او زما محبینو، کو نارینه دي او کو زنانه دي، دین د خاطره، د دې پټکی د خاطره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مصلی د خاطره، بوډاګانو، ځوانانو، زنانو، ماشومانو، زما مرګرو، زما دوستانو، زما رشتہ دارانو رد سوال وکړو. الحمدلله ژوند هم داسې تیر کړی دی چې تاسو سره هر چا سره مینه محبت ساتلی، هر یو ملګري سره د مینې او د محبت اظهار کړی، هغوی هم د خپلې مینې محبت اظهار وکړ. او مړ وجود زما، مړ وجود تاسو مو قسم بالله تاسو تاسو کې زما غ ریپورت وګورئ، زما غ دغه وګورئ، ای کې لس کم 100% دی وفات شوی، بس دا 10% دی یو څه زما دی مرګرو ته باز ویلي چې کو تاسو پیسې غواړئ بس موږ له لاش راکې، هغه کې الله رب العالمین ستاسو هغه دعا عرش ته ورسېده. دعا پورې مې ته خبره کړې دی پورې راته ستاسو هغه دعا عرش ته ورسېده او د عرش مالک داسې چلو کړ چې هغه مړ وجود کې دوباره ساواج. ټول وایي الحمدلله. زه په خپل د الله ډېر لوی شکر او 15 شپږ ورځې پس زه بې هوش وم، شپږ ورځې پس هوش کې رالي، بیا ورو ورو هغوی هم حیران وو. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ، ما ته یو دوه ډاکټران د هغې آرمای دا ریرونه مې ناست دي، وایي چې کله حافظ صاحب لومبې بیان کوي موږ به تاسو له درځو ګورئ. زمونږ د آرمای په تاریخ کې داسې انسان چې دوباره الله جل ورکړی دا هم په لومبي ځل کې دلې به موږ درځو. ډاکټران ما یې دا زما کمال نه دی، دا زما د دقې بې قسم او بې سوء ملګرو کمال، د دې محبینو کمال چې څوک سره محبت ساتي، د هغوی د هغې دعا کمال دی. څوک ما له تپوس ته راغلي دي دعا کوي، خو څوک نه دي راغلي هغوی هم دعا کړې ده. ته د الله په ذات یقین وکړه. په حرمینو کې بېګا دا ملګري ما سره وو، اجاز هم را سره وو، محسن هم را سره وو، قسم په خدای یو موټر والا ودرېده او ستا دا دغه موږ خو نن سبا چونکې دور د سوشل میډیا دی، وایي موږ په میډیا باندې وکته چې ته بیمار یې، نن تا سره تعلق شته نه، صرف ای نوراني دی. وایي د الله په ذات مې د قسمي د رسول الله په دربار کې ټولو تا ته دعا وکړه. نو داسې دعاګانې د دقې محبینو پیژنګلو نه پیژنګلو ټولو هغه دعاګانو نن دا اثر وکړه چې 2.5-3 میاشتې پس تاسو مخې ته بیا الحمدلله ناسو. او الله دې مزید مال او چې څوک بیماران دي، څوک بیماران دي، کو تاسو یې کو زیما کو زموږ رشتہ داران دي، مرګري دي، او یا زما په دې سوشل میډیا باندې دا خلک اوري دا دي، الله دې ټولو له صحت او عافیت ورکړي، الله دې ټولو له د خیر زندگی ورکړي. نو الله رب العالمین لوی رحم او کرم، زه د خپل رب اول شکریا ادا کوم او بیا ستاسو مسلمانانو. او زما حقیقت دا دی، دې کې شک نشته چې زما رویرونو، زما خوینو او زما دوستانو او زما مقتدیان او چې چا زه پیژندلې ما خو هغه نارینه دي د دې کلي او کو زنانه دي او کو ماشومان دي، زه د منبر د پاسه د ټولو شکریا ادا کوم. او چا چې زما دپاره دعا کړې ده نو د جمعې ډېره مبارکه ورځ ده او ډېر عظیم ساعت دی. رب ته دا سوال کوم چې ربه دقې مرګرو چې کوم سوال کړی دی او دعاګانې کړې دي، الله دنیا هم خشته کې او آخرت هم خشته کې. بس زما خدا واسطه زه خو نور پیسې چاله نشم ورکولی، ځکه پیسې به رانه په دې دغه باندې تقریبا 19 لکه روپۍ ولګېدې، نو پیسې راته نه یادوم، بس صرف دا ویمه پیسې را سره نشته، خو صرف دا یو کو خپل وس وشي انشاءالله کوم به بله سره، خو بس دا به دعا هر وخت زما په خوله وي او کومې په خپلو دعاګانو کې چې چا زما دپاره دعا کړې ده او سوال یې کړی دی، الله په دنیا کې د دنیا خوشحالي ورکړي او په آخرت کې د آخرت خوشحالي ورکړي، او دنیا کې د دنیا د تکلیفونو ساتي او په آخرت کې د آخرت د تکلیفونو ساتي. او الہ العالمین موږ او تاسو ټول د دغسې سخت مرض نه او داسې سخت امتحاناتو نه، امتحان راځي، بیماری راځي، مرګرو بله خفه کېږئ ما زه څه شی یم، زه خو هېڅ شی یم نه. اوس مې تاسو ته بیان ایوب علیه السلام 8 کاله بیمار، یا ایوب علیہ السلام په خپل ځای لوی مقام لري، ابراهیم علیہ السلام په خپل ځای لوی، نوح علیہ السلام په خپل ځای لوی مقام لري. مالا دا ټول پرېږده د چا د مخ نه چې الله دا کائنات پیدا کړی دی،
د چا د مخ نه چې الله دې روز د ښکلې رڼا ورکړې ده، د شپې دې ښکلې تیاره ورکړې ده، د اسمان سجو دی، د دنیا سجو ده، د چا د مخه؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر پشو بیمار او شپږ میاشتې بیمار، اخره کې چې وفات کیږي څوارلس ورځې بیماری راغله. بیماری خو راځي په انسان باندې. بیا د ټولو نه لویه خبره دا ده چې د الله در کې سوال وشي، الله ته جلاګان وشي، او د دې محبینو او د دې محبت کوونکو الله ته سوال وکړي، دې سره محبت هم زیات شي او الله دعا کوي. زه د الله نه سوال کوم دا چې کومو دیارانو، دوستانو او محبینو او رشتہ دارانو او زما د دې کلي نارینه او زنانو ماشومانو زموږ دپاره دعاګانې کړي دي، الله دې ټولو له دنیا او د آخرت خوشحالي ورکړي او د دنیا او د آخرت د مصیبتونه دې الله وساتي. الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، الله د ټولو قبرونه جنت د باغچونه باغچه وګرځي، او رب لا یزال دقه لوی سفرونه الله د خیر او د خوشحالي وګرځوي. دعا کوي چې الله رب العالمین زموږ استاد ټولو ناراضي شي، او موږ او تاسو له په حقیقت کې چې کوم د دعا غچل دی الله دې راته غو، او زموږ د ټولو دعاګانې دی الله قبول کړي، او کوم مرګرو زما د پاره دعاګانې کړې دي نو الله رب العالمین دغه د دنیا او د آخرت خوشاله ورکړي، او د دنیا او د آخرت د مصیبتونو د الله ساتي. او زما د لپاره خصوصي دعا کوي چې الله باقیم صحت او عافیت الله رب العالمین د دې دین د خدمت لپاره، د دې مصلی د خدمت لپاره، د دې مدرسو د خدمت لپاره، او ستاسو یارانو دوستانو سره د خپل ژوندۍ لپاره الله مونږ تم صحت او عافیت را نصیب کړي. الله هم د دوالو جهانو خیر زمونږ او ستاسو نصیب کړي، او څومره بیماران چې دي سره زما الله دې ټولو له صحت او عافیت ورکړي، الله دې ټولو له د خیر ژوندۍ ورکړي، او الله دې د هر قسم آفات او بلیات او د مصائبو نه الله ټول محفوظ کړي. چا چې زموږ لپاره دعا کړې ده الله دې ولې د دنیا او د آخرت خوشحالي ورکړي، او د دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه دی الله رب العالمین وساتي. قرضداران الله د قرض نه خلاص کړي، بې روزګارو له الله د حق او حلال روزګارونه ورکړي. څوک جامع مسجد حلیم آباد نه کو زه موجود یم او غیر موجود وما او راغلی دي هر قدم خدای په تله د نیکۍ کې واچي، او د دواړو جهانو خیر الله رب العالمین نصیب کړي. زموږ بعضې دوستان دي ډېر لرې لرې ځایونو نه راځي، موږ له الله دې هر قدم په تله د نیکۍ کې واچي، او ستاسو زموږ څومره دنیا او د آخرت ضرورتونه دي الله دې د پټو خزانو نه برابر کړي. او بیا په آخره کې سوال کوو چې چا زموږ دپاره دعاګانې کړي دي، جلاګانې کړي دي، ختمونه یې کړي دي، بعضې د دې کلي زنانه دي قسم په خدای موږ ته په خپل یې نه دي ویلي خبرونه راغلي، روجې زموږ دپاره نیولي دي. زما رشته دارانو دقه شان زما خوریینو ریډونو او خورزو او خویندو ډېر دعاګانې کړي دي، الله دې ټولو له دنیا او د آخرت خیر ورکړي، او د دنیا او د آخرت د شر نه دی الله محفوظ کړي. او دا دعا وکړي چې تاسو موږ له دې الله دراز عمر د نیک عمل لپاره راکړي، د دې دین د خدمت لپاره راکړي، د دې مدرسو د خدمت لپاره راکړي، او د هر قسمه جمله سخت تکالیفونه الله تاسو مو ساتي او موږ مو ساتي برحمتک یا